استغفر الله. د داسې مرګ نه د الله پاک هر یو مؤمن او مسلمان وساتي. دا یو کس چې په محفل کې ناست دی، تاسو ته ښکاري چې د ده دا مرګ څنګه راغلی. نو راځئ ویډیو سره پوره شیر کړو، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دا پیج د سره لایک کړئ، زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري ضرور سبسکرایب کړئ، داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاوي. نو راځئ ځو ویډیو طرف ته، ویډیو نه بعد موږ بیا خپل یو څو خبرې کوو. ویډیو تاسو ته په ویبسایټ کې ښکاري، دا کس دی دا ډانس کوي، یعنې ګډېږي او داسې محفل کې دی، ته ګوره د باندې اچانک بس دغه چل پیل شو، نو ده نه اوس دا روح اخیستلی کېږي مرګ. دا کس دی، دا کسان ته ویډیو کېښود، لا دوی ته پته نشته د ده نه ساه وځي. دا کس دی ورته باجه ده که ورته کېږي او داسې محفل کې دی چې مرګ ولې ډېر په خراب ځای کې راغلی، یعنې ډانس یې کوه دغه یې کوه. ویډیو تاسو ته ښکاري، کسان دي دوی په اوس پوه شي چې کس لکه وفات شو. اوس دوستانو دغه ویډیو تاسو وکتل چې کس دی یو ډمتوب یو ځای دی، یو محفل دی، حجره ده، په هغې کې دا توری باجې دغه کېږي، اواز پرې هم سایلنټ کړی په دې وجه دی، او په دې کې دی ډانس کوي، ګډېږي، یعنې الله پاک ورله مرګ راولي. نو په داسې دغه باندې دی مړ شي. نو الله پاک دې داسې قسمه دغه نه موږ وساتي چې په داسې محفل کې ناست وي چې موږ نه الله پاک روح والي. نو موږ له پکار دا دي چې 5 وخته لمونځ اودس کوو یا ذکر کوو، چې په داسې محفل کې ناست یو عالمانان دوی سره که موږ له چېرې مرګ هم راشي نو په یو صحیح ځای کې مړه شو که نه، چې ایمان سره الله پاک موږ بوځي. نو د داسې مرګ نه الله پاک موږ وساتي. بل مرګ چې دی اچانک راځي، هېڅ پته نه لګي. نو دغه ویډیو وکړه، خوښه شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج د سره لایک کړئ، زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب ګوري ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.